أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هغه یعنی خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل ما نو درته ویلي چې ته ما سره صبر نشې کولی. موسی ورته وویل کله دې وروسته مې په څه کې وپوښتلې نو بیا مې مه ملګری کوه، یقینا ته زما په اړه عذر ته ورسېدې. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نو بیا روان شول تر دې چې د یوه کلي خلکو ته ورسېدل او د هغه کلي له خلکو یې خواړه وغوښتل، خو هغوی یې له میلمه کولو ډډه وکړه. بیا دواړو هلته یو دیوال پکې ولید چې غورځېدو ته چمتو و، نو هغه یې نیغ کړ. موسی وویل که تا غوښتي وای په دې به دې مزدوري اخیستې وه. ویې ویل همدا زما او ستا ترمنځ بېلتون دی، اوس به دې د هغو خبرو په حقیقت خبر کړم چې تا صبر نشو پرې کولی. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هغه بیړۍ چې وه نو هغه د څو کسو مسکینانو وه چې په سمندر کې کار کاوه، نو ما وغوښتل چې عیبجنه یې کړم ځکه چې د دوی په وړاندې یو بادشاه و چې هره روغه بیړۍ به یې په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. او د هغه هلک خبره چې وه نو د هغه مور و پلار مؤمنانو، نو موږ پرې وډارېدو چې دا هلک به هغوی دواړه هم سرکشۍ او کفر ته ورټېل وهي. نو ومې غوښتل چې رب یې په بدل کې له هغه ډېر پاک او په صله رحمۍ کې لا ښه اولاد ورکړي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پاتې شو دیوال نو هغه د دې ښار د دوو یتیمانو چې ترې لاندې د هغو دواړو خزانه وه او د دواړو پلار یو ښه سړی و، نو ستا رب وغوښتل چې دوی دواړه ځوانۍ ته ورسیږي او بیا خپله خزانه راوباسي. دا کارونه ستا د رب د رحمت پر بنسټ وشول او ما هغه له ځانه نه دي کړي. دا و د هغو کارو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
او ای رسوله دا خلک لتانه د ذوالقرنین په هکله پوښتنې کوي ورته ووایه زه به یې څه حال درته واوروم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا خبره دا ده چې موږ هغه ته په ځمکه کې واکمني ورکړې وه او د هر کار اسباب یعنی علم مو ورکړی و فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا نو یو ځل هغه په یوه لار پسې شو تر دې چې د لمر ډوبېدو تر حده ورسېدی او هغه یې داسې وموند چې په یوه تور چیکړ چینه کې ډوبېږي او ورسره یې یو قوم هم وموند موږ د الهام په توګه ورته وویل ای ذوالقرنینه خوښه دي یا یې په عذاب کړه او یا ورسره ښه چلند ونیسه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا هغه وویل هر هغه څوک چې له دوی نه ظلم وکړي نو موږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به د خپل رب لور ته ورستون کړی شي او هغه به لا سخته سزا ورکړي خو څوک چې ایمان راوړي او سم کارونه وکړي نو د هغه دپاره غوره بدله ده او موږ به هم په خپلو چارو کې آسانه حکم ورکړو ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا بیا په یوه بله لار پسې شو تر دې چې د لمر راختلو ځای ته ورسېدی نو هغه یې ولید چې پر یو داسې قوم راخیږي چې د هغه له ګرمۍ نه د پټېدو څه شی مو نه و ورکړی كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا همداسې و او له ذوالقرنین سره چې څه و موږ ته یې پوره علم و ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بیا په یوه بله لار پسې شو تر دې چې د دوو دیوالونو منځ ته ورسید نو له هغو رادې خوا یې داسې یو قوم بیا موند چې د بل چا په خبره هیڅ نه پوهېدل قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هغوی د ژباړونکي په مټ یا اشاره وویل ای ذوالقرنینه یاجوج و ماجوج چې د دې نه او هاخوا ته اوسیږي کله ناکله راځي او زموږ په دې ځمکه کې فساد کوونکي دي نو ایا موږ تاته څه محصول درکړو چې زموږ او هغوی ترمنځ یو دیوال جوړ کړي قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما هغه وویل زما رب چې ماته د کوم شي وس راکړی هغه غوره دی نو تاسو ما سره په ځاني طاقت مرسته وکړئ چې ستاسو او هغو ترمنځ یو لوی دیوال جوړ کړم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ما ته اوسپنیز څادرونه راوړئ تر دې چې هغه د دواړو غرونو ترمنځ دیوال برابر کړ ویل اوس یې پوکړئ تر دې چې هغه یې بلکل اور وګرځوئ ویل راوړئ چې اوس ویلې شوی مس پرې واچوم
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نو هغه دیوال داسې جوړ شو چې بیا هغوی یعنی یأجوج و مأجوج نه ورباندې راختلی شول او نه یې پکې سوری کولی شو. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین وویل دا زما د رب لخوا یوه مهرباني ده چې د داسې دیوال جوړولو وس یې راکړ او کله چې زما د رب وعده راشي نو دا دیوال به هوار میده میده کړي او زما د رب وعده رښتینې ده. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. او په هغه ورځ به دوی پرېږدو چې لکه څپې یو بل کې سره ګډ شي او شپېلۍ به پوکړی شي نو ټول به یو ځای راغونډ کړو. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. او په هماغه ورځ به کافرانو ته جهنم ورمخې ته کړو. هغوی چې په دنیا کې زما له یاده یعنی نصیحت سترګې په پردو کې وي او حق خبره یې اورېدلی هم نشوه. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. آیا هغوی چې کافر شوي دا یې ګڼلی ده چې له ما پرته زما بندگان خپل ملګري ونیسي؟ بېشکه موږ د دغه شان کافرانو د میلمستیا دپاره جهنم تیار کړی دی. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ورته ووایه آیا په عمل کې تر ټولو تاواني خلک در وښیم؟ هغوی دي چې په دنیایي ژوند کې ټولې هڅې برباد شوي دي خو ګمان کوي چې دوی ښه کارونه کوي. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. همدا هغه کسان دي چې د خپل رب له آیتونو او هغه سره مخامخېدلو نه منکر شول او ټول عملونه یې عبث لاړل نو موږ به هغوی ته د قیامت په ورځ څه تول ونه کړو. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. سزا یې دا جهنم دی په دې چې کافر شوي او زما پر آیتونو او رسولانو یې ملنډې وهلې دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. یقینا هغو کسانو چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي د هغوی دپاره به د فردوس باغونه میلمستیا وي تل به پکې اوسیدونکي وي هیڅکله به له هغه ځایه بل ځای ته تلل ونه غواړي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے رسوله خلکو ته ووایه که چیرې زما د رب خبرو لیکلو لپاره سمندر سیاهي شي نو سمندر به هم ختم شي له هغه مخکې چې زما د رب خبرې پای ته ورسیږي که څه هم همدومره بل ورسره کومکي راوړو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورته ووایه خبره دا ده چې زه خو ستاسې په شان یو انسان یم، خو ماته وحی کیږي چې بېشکه ستاسو خدای هماغه یو خدای دی. نو هر څوک چې له خپل رب سره د ملاقات هیله لري هغه دې سم کارونه وکړي او د خپل رب په عبادت کې د بل هیڅوک نه شریکوي. مریم مکی صورت دی او 98 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كاف ها يا عين صاد. دا ستا د رب د هغه رحمت یادونه ده چې پر خپل بنده زکریا یې کړی و. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. کله چې خپل رب ته یې په پټه دعا کوله ویل زما ربه هډوکې مې کمزوري شوي او سر مې له ډېر زوړوالي نه سپین ځلیږي او زه له تا نه په غوښتنه کې ای زما ربه نامراده شوی هم نه یم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. او زه له ځانه وروسته د خپلو اوسنیو وارثانو له بدعملۍ ویریږم او میرمن مې هم شنډه ده، نو ماته له خپل لوري یو داسې خپلوان را په برخه کړه چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ وارث هم، او زما ربه هغه ستا یو خوښ بنده وګرځوه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نو غږ ورته وشو چې ای زکریا مونږ تا ته د یو هلک زیری درکوو چې نوم یې یحیی دی او له ده مخکې مو چاته دا نوم نه دی ورکړی. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زکریا وویل زما ربه څنګه به مې زوی وشي چې ښځه مې شنډه او دا دی زه له زړښته ډېرې کمزورۍ ته رسېدلی یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وی فرمایل همداسې به کیږي، ستا رب وایي چې هغه ماته آسانه ده ځکه ته مې هم له دې مخکې په داسې حال کې پیدا کړي چې ته هیڅ شی نه وي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. زکریا وویل زما ربه ما ته څه نښانه وټاکه. وی فرمایل ستا دپاره دا نښانه ده چې له روغتیا سره سره به 3 شپې خلکو سره خبرې نشي کولی. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نو بیا هغه له محراب خپل قوم ته راووت او هغو ته اشاره وکړه چې سهار او ماښام د الله پاکي وایاست.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بیا چې یحیی پیدا او لوی شو موږ ورته وویل ای یحیی د الله کتاب یعنی تورات ټینګ ونیسه او هغه ته مو لا ماشومتوب کې پوهه او هوښیاري ورکړې وه. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. او له خپله لورې مو خواخوږي او پاکي ورکړې وه او هغه پرهیزګار سړی و. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. او له مور و پلار سره ښېګڼی و او هغه ناړامه او سرغړان نه و. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. او پر هغه دی د الله له لوري سلام وي په کومه ورځ چې پیدا شو، په کومه ورځ چې مړ شي او په هغه ورځ چې هغه ژوندی راپاڅول کیږي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. او ای رسوله په دې کتاب کې د مریم یادونه وکړه کله چې هغه له خپلو خلکو نه ختیځ خواته د غسل لپاره ګوښه شوه. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. او بیا یې له هغو نه پرده ونیوله نو هغې ته مخبل روح یعنی جبرائیل ورولېږئ او هغه د یو پوره بشر په شکل ورڅرګند شو. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هغې وویل زه له تا نه رحمان خدای ته پناه وړم که له هغه ویرېدونکی یې نو له دې ځایه لرې شه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هغه وویل زه یوازې ستا د رب استازی یم څو تا ته یو سپېڅلی هلک درکړم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. هغې وویل زما به څنګه هلک وشي چې نه لا یو بشر لاس راوړی او نه بدکاری یم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ویل همداسې به کیږي ستا رب ویلي چې دا ماته آسانه ده او دې دپاره یې هم کوو چې هغه د خلکو دپاره د خپل قدرت یوه نښانه وګرځوو او زموږ لخوا یو رحمت وي او دا کار کیدونکی دی. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. نو مریم د هغه ماشوم حمل واخیست او بیا یې چې د ولادت وخت را نږدې شو له حمل سره یو لرې ځای ته ګوښه شوه. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. چې بیا د لنګوال درد د خرما یوې ونې خواته بوتله ویې ویل کاشکې زه له دې ړومبۍ لا مړه وای او اوس بیخي هیره وای. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
نو پرښتې له کوزې خوا ورغږ کړ چې خفه کېږه مه، دا دی ستا رب تا نه لاندې یوه چینه بهولې ده. او د دغې خرما ونې ډډ وخوځوه چې تازه پخې خرماوې در باندې راتویې کړي. نو وخوره وڅښه او خپلې سترګې یخې کړه. نو که کوم کس دې ولید په اشاره ورته وایه چې ما د رحمان خدای دپاره روژه نظر منلې ده، نو زه به نن له هیڅ انسان سره خبرې ونه کړم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. بیانو چې ماشوم په غیږ خپل قوم ته راغله، هغوی ورته وویل ای مریمې، دا خو د ډیر عجیبه کار کړی. ای د هارون خوري، ستا خو نه پلار د بدۍ سړی و او نه د مور بدکارې وه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نو هغې ماشوم ته اشاره وکړه. دوی وویل موږ به څنګه له هغه چا سره خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. په دې خبره ماشوم لګیا شو، ویل زه د الله بنده یم، ما ته کتاب را کړی او خپل نبی یې ګرځولی یم، او زه چې هر چیرې یم بختور کړی یم، او تر څو چې ژوندی یم د لمانځه او زکات ادا کولو امر یې راته کړی، او زه یې له خپلې مور سره نیکي کوونکی ګرځولی یم او سرکښه بدبخته یې نه یم ګرځولی. او د الله له طرفه پر ما سلام دی، هغه ورځ چې پیدا شوم، هغه ورځ چې وفات کیږم، او په هغه ورځ چې ژوندی را پاسول کیږم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. همدا د مریم زوی عیسی حقیقت دی، هغه رښتینې خبره چې دوی پکې شک کوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله لره دا نشته چې څوک په زویولۍ سره ونیسي، هغه پاک دی. کله چې هغه د څه کار فیصله وکړي نو ایله دومره ورته وایي چې شه، نو هماغسې کیږي. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. او ای رسوله، خلکو ته ووایه چې الله هم زما رب دی او هم ستاسو رب دی، نو یوازې د هماغه عبادت کوئ، همدغه سمه لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. بیا هم د هغوی له منځه بېلابېلو ډلو اختلاف سره وکړ، نو څوک چې کافر شو د هغوی دپاره د سترې ورځې له حاضرېدو نه لویه تباهي ده. په هغه ورځ چې دوی موږ ته راځي څه ښه اورېدونکي او څه ښه لیدونکي به وي، خو دا ظالمان نن ورځ په ښکاره بېلاریتوب کې دي. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. او ای رسوله، دوی یعنی کافران د پښیمانۍ له ورځې وویروه کله چې د هر کار وروستۍ پریکړه وشي، په داسې حال کې چې اوس دوی په غفلت کې دي
او ایمان نه راوړي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بشک موږ د ځمکې او پر هغې د ټولو اوسیدونکو وارثان یو او ټول به زموږ خواته راوګرځول شي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. او په دې کتاب کې ابراهیم یاد کړه، بېشکه هغه یو رښتینی انسان او نبی و. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کله چې خپل پلار ته وویل زما پلاره ولې د یو داسې شی عبادت کوي چې نه اوري نه ویني او نه کوم شی درنه ایسارولی شي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. زما پلاره یقینا ما ته یو داسې علم راغلی چې تا ته نه دی راغلی، نو زما ومنه زه درته سمه لار ښیم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ای زما پلاره شیطان مل مانځه، بېشکه شیطان خو له رحمانه سرغړونکی دی. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. پلاره زه ویریږم چې د رحمان لخوا به څه عذاب در ورسي، بیا به د شیطان ملګری شي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. هغه ورته وویل ابراهیمه ته نو زما له خدایانو بیزار یې، که له دې کاره ایثار نه شوي خامخا به دې په کاڼو ولم او زه ډېره زمانه له مانه بیل شه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ابراهیم وویل ښه نو تا ته دې سلام وي، زه به له خپل ربه بخښنه درته وغواړم، هغه پر ما ډېر مهربان دی. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. او زه هم له تاسو بیلیږم او هم له هغو شیانو چې تاسې یې الله نه پرته لمانځئ، او خپل رب مې رابلم، هیله ده چې د خپل رب په بلنه بدبخته نشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نو کله چې ابراهیم له دوی هم بیل شو او له هغه څه هم چې هغوی الله نه پرته عبادت کاوه، نو هغه ته مو اسحاق او یعقوب ورکړل او هر یو مو نبي وګرځوئ، او هغوی ته مو خپل رحمت نه څه ور وبخښل او د لوړې درجې نیکنامي مو ورکړه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د موسی یادونه هم وکړه، بېشکه هغه غوره شوی سړی او یو استازی نبی و. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. او هغه ته مو د تور له شي اړخ نه آواز وکړ او نږدې رازدار مو کړ،
او هغه ته مو په خپلې مهربانۍ سره د هغه ورور هارون نبي مرستیال وروبخښئ. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل یادښت وکړه، هغه په وعده کې رښتونی و او استازی نبی و. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. او هغه بخپل کورنۍ ته د لمانځه او زکات امر کوي او د خپل رب په وړاندې یو خوښ سړی و. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه، هغه رښتونی او نبی و او هغه مو ډېر اوچت ځای ته پورته کړ. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه کسان دي چې الله پیرزوینه پرې کړې وه له نبیانو چې د آدم له اولادي وو او له هغو نه چې له نوح سره مو سپاره کړي وو او د ابراهیم علیه السلام او اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام له اولادینا او له هغو نه چې لارښوونه مو ورته کړې او خپل دین ته مو غوره کړي وو. کله چې پر هغوی به د رحمان خدای آیتونه لوستل کېدل نو سجده کوونکي او ژړېدونکي به پرېوتل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا له دوی وروسته یې ځینو داسې ځایناستو ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او ناروا هوسو پسې ولاړل، نو ژر به داسې خلک آخرت کې له بد انجام سره مخامخ شي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. پرته له هغو چې توبه یې وایسته، ایمان یې راوړ او سم کار یې وکړ، نو هغوی به جنت ته ننوځي او هیڅ ظلم به نه ورسره کیږي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. د همیشه اوسېدو هغه جنتونه چې رحمان خدای خپلو بندگانو سره په غیب وعده کړې ده او یقینا د هغه وعده راتلونکې ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. دوی به هلته د سلامتۍ له خبرو پرته چټي خبرې نه اوري او هلته به سهار او ماښام د دوی دپاره خپله روزي وي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا دی هغه جنت چې موږ یې له خپلو بندګانو نه یوازې متقیانو ته په میراث ورکوو. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. او ای رسوله، جبرائیل تا ته وویل موږ ستا د رب له امره پرته هسې نه راکوزیږو. څه چې زموږ مخې ته دي او څه چې زموږ شاته دي او څه چې د دې ترمنځ دي ټول د هغه دي او ستا رب هیرونکی نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
د آسمانو ځمکې او هغو شیانو رب دی چې ترمنځ یې دي، نو هماغه ولمانځه او په عبادت یې ټینګ اوسه. آیا د هغه کوم سیال درته معلوم دی؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. او کافر انسان وایي کله چې زه مړ شم نو بیا به هم ژوندی راویستلی شم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا دا انسان نور یادوي چې هغه مو مخکې هم یو ځل پیدا کړی کله چې دی هیڅ شی نه و. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. نو ستا په رب دی قسم وي چې دوی او ټول شیطانان به راغونډ کړو او بیا به یې د جهنم گیر چاپیره په ګونډو پراته حاضر کړو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. بیا به له هرې ډلې نه هر هغه راوباسو چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکش و. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بیا موږ په هغو کسانو ډیر ښه پوهیو چې تر ټولو زیات یعنی اول په هغه دوزخ کې د غورځېدو وړ وي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. او په تاسو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه ته ورتلونکی نه وي. دا ستا د رب په غاړه یوه فیصله شوې خبره ده. بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې ځان ساتنه یعنی تقوا یې کوله او ظالمان به په ګونډو پراته پکې پرېږدو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. او کله چې هغوی ته زموږ څرګند آیتونه لوستل کېدل نو کافرانو به مؤمنانو ته ویل ووایاست چې له دې دواړو نه کومه یوه ډله د مقام له پلوه غوره او د مجلس له پلوه ښه ده. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. او دې ته نه ګوري چې له دوی مخکې مو څومره ډېر داسې قومونه تباه کړي دي چې په ساز او سامان او ظاهري ډول او سنګار کې له دوی ډېر غوره وو. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. اے رسوله دوی ته ووایه څوک چې په بېلاریتوب کې وي نو هغه ته رحمان خدای ښه مهلت ورکوي تر دې چې هغه څه وګوري کوم چې وعده یې ورسره کیږي یا په دنیا کې عذاب یا قیامت. نو بیا به وپوهیږي چې څوک د مرتبې له پلوه بد او د ډلې له پلوه کمزوری دی. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. او څوک چې په سمه لار برابر شوي هغوی ته الله نور هم هدایت ورزیاتوي او ستا د رب په وړاندې پاتېدونکي نیکۍ هم په ثواب کې غوره دي او انجام یې هم غوره دی. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. آیا هغه کس دی ولید چې زموږ له آیتونو انکار کوي او وایي چې ما ته خو په قیامت کې هم هرومرو مال اولاد راکول کیږي؟ آیا هغه له غیبو خبر شوی که له رحمان خدای نه یې څه لوز اخیستی؟
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. هیڅ کله داسې نه ده. موږ هغه څه لیکو چې دی وایي او هغه ته به عذاب لا ورزیات کړو، او څه چې دی یادوي هغه به موږ ته راپاتې کیږي، او دی به ایکي یوازې زموږ لور ته راځي. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. او دوی الله نه پرته څه خدایان نیولي چې د دوی دپاره ملاتړي وي. هیڅ کله نه. هغوی به له عبادته منکر او بیرته به د دوی ضد شي. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. اے رسوله، آیا تا نه دي لیدلي چې شیطانان مو دغو منکرانو ته ورخوشي کړي چې دوی کفر او بیلارۍ ته ښه وهڅوي؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نو پر دوی بیړه مه کوه، موږ د دوی دپاره ورځې شمارو. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هغه ورځ مه هېروه چې متقیان به لکه بلل شوي میلمانه رحمان خدای ته راغونډ کړو. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. او مجرمان به د جهنم لور ته د تګو څارویو په شان وروشړو. څوک به د سپارښتنې واک نه لري پرته له هغه چې الله نه یې لوز یعنی اجازه اخیستی وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. او دوی یعنی کافران وایي چې رحمان څوک په زویولۍ سره نیولي. ای د دې خبرو کوونکو، یقینا ډېره ناوړه خبره مو کړې ده. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نږدې ده چې اسمانونه ترې وچوي، ځمکه څیرې شي او غرونه دړې وړې را پرېوځي، په دې چې رحمان ته یې د اولاد شتوالي دعوا کړې ده، او رحمان خدای ته نه ښایي چې څوک اولاد ونیسي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. څه خلک چې په آسمانو او ځمکه کې دي ټول رحمان ته د بنده په توګه ورتلونکي دي. یقینا هغوی راګیر کړي او ښه شمیرلی دي، او دوی ټول د قیامت په ورځ هغه ته یو یو ورتلونکي دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بېشکه چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي، ژر به رحمان الله د هغوی دپاره د خلکو په زړونو کې مینه واچوي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نو اے رسوله، خبره دا ده چې دا قرآن موږ ستا په ژبه اسانه کړی دی چې متقیانو ته پرې زیری ورکړي او جګړهمار خلک پرې وویروي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. او له دوی مخکې مو څومره قومونه تباه کړي، آیا اوس د کوم یو څه مومي یا یې کرشهار اوري؟ طه مکی صورت دی او 115 آیتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه دا قرآن مو د دې لپاره پر تا نه دی نازل کړی چې پرې وکړیږي، البته دا هغه چاته یوه یادونه ده چې ویریږي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. د هغه ذات لخوا نازل شوی چې ځمکه او هسک اسمانونه یې پیدا کړي، ډیر مهربان پر عرش یې استوا کړې ده. هغه لره دي څه چې په اسمانو، څه چې ځمکه او څه چې د دواړو ترمنځ دي او څه چې له لندې ځمکې لاندې دي. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. او که ته په لوړ غږ خبره کوي یا ټیټ غږ، هغه په پټ او ډیره پټه خبره هم پوهیږي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل وړ معبود نشته، هماغه لره ډیر غوره نومونه دي. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او اے رسوله، آیا تا ته د موسی د کیسې خبر رسیدلی؟ کله چې یو اور یې ولید نو خپل ټبر ته یې وویل لږ تم شئ، ما یو اور ولید، شایي تاسو ته کومه سکروټه ترې راوړم یا له اور سره د لارې څه معلومات ترلاسه کړم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. نو چې ورغی آواز ورته وشو چې ای موسی، همدا زه ستا رب یم، نو څپلی دې وباسه، ته د طوا په سپېڅلي ناو کې یې او ما ته نبوت لپاره غوره کړی یې، نو چې څه درته وحی کېږي هغې ته غوږ کېږده. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بېشکه همدا زه الله یم، پرته له ما کوم بل وړ معبود نشته، نو زما عبادت کوه او زما یادولو دپاره لمونځ ترسره کوه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بېشکه قیامت راتلونکی دی، خو زه یې وخت پټ ساتل غواړم چې هر چاته د هغه عمل بدله ورکړی شي چې کوي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نو هغه څوک دې ترې غافل نه کړي چې نه یې مني او خپل هوس پسې روان وي، که نه ته به هم هلاک شي. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. او دا ستا په ښي لاس کې څه دي ای موسی؟ ویل دا خو مې امسا ده چې تکیه پرې کوم، د پسونو دپاره مې پاڼې پرې څنډم او په دې کې مې څه نور کارونه هم دي. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وی فرمایل
ای موسی دا وغورځوه. چې وی غورځوله نو یو دم هغه مارو منډې وهلې. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وی فرمایل راوی نیسه او مویریگه ژر به یې موږ هماغه ړومبني شکل ته وګرځوو او لاس دې لږ خرګ ته وروړه تک سپین ځلان به راووځي بې عیبه دا ستا د نبوت بله نښانه شوه. دا موږ د دې لپاره کوو چې تا ته له خپلو سترو نښانو څه در وښیو. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اوس فرعون ته ورشه هغه له بریده سرغړونه کړې. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسی وویل زما ربه سینه مې راته پرانیزي او کار مې راته آسانه کړي او له ژبې مې غوټه وسپړې چې خلک مې په خبره وپوهیږي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. او زما له کورنۍ یو مرستیال راته وټاکي چې هغه زما ورور هارون دی. په هغه سره مې ملا ټینګه کړې او زما په دې کار کې را سره برخمن کړې. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ترڅو ډیره پاکي دی ووایو او ډیر دی یاد کړو ته بېشکه پر موږ لیدونکی یې. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وی فرمایل ای موسی بس غوښتنه دې درکړی شوه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. او بېشکه موږ یو بل ځل هم پر تا احسان کړی و کله چې ستا مور ته مو هغه څه وحي کړل چې اوس تا ته وحي کیږي. دا چې هغه کوچنی په یو صندوق کې واچوه بیا یې په سیند کې وغورځوه سیند به یې غاړې ته راواچوي چې زما دشمن او خپله د هغه دشمن به یې راونیسي او له خپل لوري مې پر تا مینه در واچوله چې زما تر څارنې لاندې تربیت شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. هغه وخت هم یاد کړه کله چې ستا خور له کوره ستا په لټه کې روانه وه نو ویلی دی چې د بلې میرمنې تی نه نیسي. نو د فرعون خدمتګارانو ته وویل آیا داسې میرمن در وښیم چې د دې کوچني روزنه وکړي؟ نو په دې ډول مو بیرته خپلې مور ته ورستون کړي چې سترګې یخي او اندېښمنه ونه اوسي. او هغه وخت هم یاد کړه چې یو کس دې وژلی و نو موږ له غمه وژغورلې او ته مو راز راز وازمویلې. بیا څو کاله د مدین خلکو کې پاتې وي بیا له یو تقدیر سره سم دلته راغلی ای موسی. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. او ته مې د خپل ځان د کار دپاره جوړ کړی یې
ته او ورور دې زما له نښانو سره ولاړ شئ او زما په یادونه کې سستي مه کوئ. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دواړه فرعون ته ورشئ، هغه له حده تیری کړی. ورشئ او نرمه خبره ورته وکړئ، شایي نصیحت ومني یا له الله نه وویریږي. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دواړو وویل زموږ ربه موږ ویریږو چې هغه به پر موږ تیری وکړي یا به نور هم ناړامه شي. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وی فرمایل ویریږئ مه، زه در سره یم، هر څه اورم او وینم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نو ورشئ ورته ووایاست چې موږ ستا د رب استازي یو، نو بني اسرائیل موږ سره تللو ته پرېږده او مه یې کړوه. دا دی ستا د رب له نښانې سره درته راغلي یو او پر هغه چا سلامتي ده چې د سمې لارې متابعت وکړي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بېشکه موږ ته وحي شوې ده چې عذاب پر هغه چا دی څوک چې پیغمبران دروغ ګڼي او اسلام نه مخ ګرځوي. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون وویل نو ستاسو رب څوک دی ای موسی؟ موسی وویل زموږ رب هغه دی چې هر څه ته یې خپل جوړښت ورکړ بیا یې ورته لار وښودله. قال فما بال القرون الأولى. فرعون وویل ښه نو دا پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي د هغو څه حال و؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسی وویل د هغو علم زما رب سره په یو کتاب کې دی، زما لره به نه څه ورکېدای شي او نه څه هیروي. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هغه چې تاسو ته یې ځمکه فرش ګرځولې په هغې کې یې لارې درته غځولې او له اسمانه یې اوبه درته راتویې کړي دي، بیا په دې سره موږ د ډول ډول شنګیاو جوړې راباسو. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. خورئ او خپل څاروي وڅروئ، یقینا په دې کې د هوښیارانو دپاره نښانې شته. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. له همدې ځمکې مو تاسو را پیدا کړئ، همدې ته مو بیرته ورولو او له همدې به مو بل وار هم راوباسو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. او یقینا موږ هغه یعنی فرعون ته خپلې ټولې نښانې وروښودې خو دروغ یې وګڼلې او ویې نه منلې. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وی ویل اے موسی
آیا دې دپاره راته راغلی چې په خپلو کوډو موږ له خپل وطنه وباسي؟ نو خامخا به موږ هم همدغسې کوډې درته راوړو. نو زموږ او ستا ترمنځ د وعدې نیټه وټاکه چې نه به یې موږ مخالفت کوو او نه ته یو منځنی هوار ځای. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسی وویل د وعدې نیټه مو هغه د جشن ورځ ده او دا چې خلک دې هم څاشت مهال راغونډ کړی شي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. نو فرعون بیرته خپل ځای ته وګرځېد او خپلې دسیسې یې راټولې کړې، بیا مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی هغوی یعنی کوډګرانو ته وویل ای کم بختو په الله پورې دروغ مه تړئ کنه په عذاب به مو هلاک کړي او چا چې دروغ پرې وتړل هغه به خامخا نامراده شي. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. نو په دې خبره یې په رای خپلو کې ترمنځ اختلاف وکړ او پټ پټ سره وپسنېدل. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. آخر وخلش والأوي ويل دا دواړه یعنی موسی او هارون خامخا کوډګران دي، غواړي په خپلو کوډو سره تاسو له خپل وطنه وباسي او ستاسو دا مثالي دینی طریقه له منځه یوسي. نو خپل چلونه را یوځای کړئ او بیا صف صف راشئ او بېشکه نن هماغه بریالی دی چې برلاسی شو. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. نو ټول وروړاندې شول او وی ویل ای موسی یا به ته خپله امسا غورځوي یا موږ ړومبي غورځوونکي شو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسی ورته وویل نه تاسې وغورځوئ. نو یو دم یې غورځولې رسیګانې او امساوي په کوډو سره موسی ته ځغلېدونکې وبرېښېدلې. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نو موسی په خپل زړه کې ویره ومونده. موږ ورته وویل ویرېږه مه همدا ته برلاسی یې او څه دي چې په ښي لاس کې دي هغه وغورځوه. دوی چې څه جوړ کړي هغه به له ستوني تېروي. دا څه یې چې جوړ کړي د کوډګر یوه ټګي ده او کوډګر چې هر چیرته راشي نه بریالی کیږي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. نو همداسې وشول او کوډګران په سجده پرېوتل ویل موږ د هارون او موسی په رب ایمان راوړ. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون ورته وویل تاسو زما له اجازې درکولو مخکې ایمان پرې راوړ. یقینا همدی ستاسو هغه مشر دی چې کوډې در ښوولې دي. نو حتما به ستاسو لاسونه او پښې رد و بدلې پرې کړم
او د کجورو په ونو کې به مو راځوړند کړم او خامخا به وپوهیږئ چې په موږ دواړو کې د کوم یو عذاب سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. کوډګر وویل په هغه ذات قسم چې موږ یې پیدا کړي یو تا به پر هغه څه غوره ونه ګڼو چې د ښکاره نښانو له جملې موږ ته راغلي، نو ته چې څه کوې هغه وکړه، ته خو ایله د همدې دنیایي ژوند څه فیصله کولی شي. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. مونږ پر خپل رب ایمان راوړی چې زمونږ ګناهونه هم راوبخي او د دغو کوډو له ګناه هم راتیر شي چې تا پرې مجبور کړلو، او الله ډیر غوره او تل پاتېدونکی دی. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. په حقیقت کې هر څوک چې خپل رب ته مجرم ورشي نو د هغه دپاره جهنم دی چې نه به پکې مري او نه به ژوند کولی شي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې هغه ته مؤمن ورشي په داسې حال کې چې نیک عملونه یې هم کړي وي نو د هغوی دپاره لوړې درجې دي، د تل استوګنې جنتونه چې ترې لاندې به ویالې بهیږي تل تر تله اوسېدونکي پکې، او دا د هغه چا بدله ده چې ځان یې پاک کړی وي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. او موسی ته مو وحی وکړه چې زما بندگان شپې مهال در سره وباسه او په سمندر کې وچه لار داسې ورته جوړه کړه چې له شانه د دشمن د ګیرېدو ډار هم مه کوه او مل بل څه نه ویریږه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. نو فرعون له خپلو لشکرو سره ورپسې شو چې بیا د سمندر هغه څه ورباندې راخپور شو کوم چې پرې راخپور شوی و، او په دې شان فرعون خپل قوم بیلارې کړ او سمه لار یې ور ونه ښوده. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بني اسرائیلو، موږ تاسو ستاسو له دښمنه وژغورلی او د تور ښي اړخ ته مو ستاسې د حاضرېدو دپاره وعده درکړه او پر تاسو مو ترنجبین او مړزان را نازل کړل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. خورئ له هغه پاکیزه شیانو چې موږ در روزي کړي او په هغو کې سرکشي یعنی بخل یا ناشکري مه کوئ، کنه بیا به مې غضب در باندې پریوزي، او پر هر چا چې زما غضب پریوزي نو هغه تباهۍ کې وغورځېد. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. او زه خامخا هغه چاته ښه بخښونکی یم چې توبه یې وویسته، ایمان یې راوړ، نیک عمل یې وکړ، بیا په سمه لار پاتې شو.
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. او کله چې موسی علیه السلام له خپلو خلکو وړاندې کوهي تور ته ولاړ، الله ورته وویل ای موسی څه شي له خپل قوم راګړندی کړي؟ ویل دا د هغوی راپسې دي او ای زما ربه ما ځکه بیړه درته راوکړه چې ته رانه رضا شې. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله ورته وفرمایل نو موږ ستا قوم له تا وروسته په ازمایښت کې واچاوو او سامري هغوی بېلارې کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. نو موسی خپل قوم ته ډیر په غصه او خواشینی ورستون شو، وی ویل زما قومه آیا ستاسو رب یوه غوره وعده نه و در سره کړې؟ آیا دا موده در باندې اوږده شوه که غوښتل مو چې د خپل رب لخوا څه غضب در باندې نازل شي چې ما سره مو وعده خلافي وکړه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هغوی وویل موږ په خپل اختیار ستا د وعدې خلاف ورزي نه ده کړې، خو پر موږ د فرعون قوم له ګاڼو نه څه پیټې بار شوي وو، نو هغه مو وغورځول او همداسې سامري هم څه وغورځول. بیا یې خلکو ته د خوسي یوه څیره راوویسته چې رمباړه یې هم درلوده. نو خلکو وویل چې همدا ستاسو خدای هم دی او د موسی خدای هم، خو له هغه هیر شوی. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. آیا نو دوی نه ګوري چې هغه نه خبره ورګرځولی شي او نه ورته د تاوان او ګټې واک لري؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. او هارون لا ړومبی هغوی ته ویلي و چې ای زما قومه تاسو په دې سره ازمایښت کې غورځېدلي یاست او یقینا ستاسو رب خو رحمان دی، نو ما پسې راځئ او خبره مې ومنئ. هغوی وویل څو چې موسی موږ ته راستنیږي تر هغو به موږ خامخا د هغه په عبادت ټینګ ولاړ یو. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسی چې راغی ویل ای هارونه کله چې د دوی ولیدل چې بېلارې شوي دي نو څه شي ایثار کړی وي چې زما متابعت وکړي، آیا زما له امره دې سرغړونه وکړه؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ویل ای زما د مور زویه ممی له ژیرې نیسه او مله سره، زه له دې وډار شوم چې بیا به ته وایې د بني اسرائیلو ترمنځ دې بیلتون واچوئ او زما وینا ته دې ونه کتل. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
موسی بیا سامري ته وویل سامره ستا څه خبره وه؟ ویل ما داسې څه کتلي وو چې هغوی ورته نه وو کتلي. نو د هغه رسول یعنی جبرائیل له پله مې یو موټی راپورته کړ او هغه مې بیا وغورځوی. په همدې توګه زما نفس یو څه راته ښکلي کړل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسی ورته وویل ځنو تا ته په ټول ژوند کې همدا سزا ده چې وایي به لاس مه راوړئ او یقینا ستا دپاره یوه وعده ده چې هیڅکله به یې له تا سره خلاف ورزي ونه کړی شي او خپل هغه خدای ته دې ګوره چې ته یې په عبادت ټینګ ولاړ وي. موږ به هغه وسوځو او بیا به یې میده میده په سمندر کې وغورځوو. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. خبره دا ده چې ستاسو خدای هماغه الله دی چې له هغه پرته کوم بل وړ معبود نشته، له هر څه نه د هغه علم راچاپیر دی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اے رسوله موږ همدغسې د پخوانیو تیر شوو ځینو خبرونو بیان درته کوو او خاص له خپله لوري مو تاته یو ذکر یعنی درس درکړی دی. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. هر څوک چې له هغه نه مخ واړوي نو د قیامت په ورځ به دروند پیټی پورته کړي، تل تر تله به د هغه په عذاب کې وي او د قیامت په ورځ د هغوی دپاره دا ډیر بد پیټی دی. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. هغه ورځ چې په شپېلۍ کې پوکړی شي او مجرمان به په هغه ورځ داسې راغونډ کړو چې سترګې به یې شنې ختلي وي. خپلو کې به پټ پټ سره وایي چې دنیا یا قبرونو کې به تاسو ایله 10 ورځې زنډېدلي یاست. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. موږ په هغه څه ښه پوهیو چې دوی یې وایي کله چې هاده غوره رایي ولا هوښیار به یې وایي تاسو خو ایله یوه ورځ زنډېدلي یاست. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. او هغوی د غرونو په هکله درنه پوښتنه کوي چې د قیامت په ورځ به هغه څنګه وي، نو ورته ووایه چې زما رب به یې ټوټه ټوټه والوځوي او ځمکه به هوار ډاک پرېږدي چې بیا به هیڅ ټیټه هسکه پکې نه وینې. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هغه ورځ به ټول د یو بلونکي داسې متابعت کوي چې له هغه به هیڅ کوږوالی نه وي او ټول غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي، نو ته به د پښو له کرشهار پرته نور څه نه اوري. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به د هیڅ چا سپارښتنه څه ګټه نه رسوي مګر چاته چې رحمان خدای اجازه ورکړې وي او خبره یې خوښه کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هغه د دوی په مخ کې او وروستو حالاتو پوهیږي خو دوی په هغه پوره علم نه لري. وعنت الوجوه للحي القيوم
وقد خاب من حمل ظلما او د تل ژوندي او سمبالونکي الله په وړاندې به د خلکو سرونه ټیټ شي او نامراد هغه څوک شو چې د ظلم یعنی ګناه بارې پورته کړی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما او څوک چې ښه کارونه وکړي او دی مؤمن وي نو هغه به نه له کوم تیري اندېښمن وي او نه له حق تلفي. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. او په همدې توګه موږ دا عربي قرآن نازل کړی او په هغه کې مو راز اختارونه راوړي دي تر څو خلک ځان وساتي یا یې په زړونو کې څه فکر پیدا کړي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. نو اوچت دی الله هماغه رښتینی پاچا او ای رسوله په قرآن لوستلو کې بیړه مه کوله هغه مخکې چې تا ته یې وحی پوره شوی نه وي او دا دعا وایه چې زما ربه ما ته علم نور هم را زیات کړي. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. او رښتیا ده چې موږ له دې مخکې آدم ته یو حکم کړی و خو هیر شو او په هغه کې مو ټینګتیا ونه مونده. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. او کله چې موږ ملائکو ته وویل آدم ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه پرته له ابلیسه هغه انکار وکړ. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نو موږ وویل آدمه دا ستا دښمن هم دی او ستا د میرمنې هم نو ګوره چې له جنته مو راونه باسي بیا به ډېر وکړېږئ. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. بېشکه اوس خو ستا دا حال دی چې نه پکې وږی کېږي او نه بربنډېږي او یقینا نه تږی کېږي پکې او نه دې ګرمي کېږي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه ته وسوسه واچوله ویل ای آدمه د همیشني ژوند او نه ختمېدونکي پاچایي ونه در وښیم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. بیا دواړو له هغې ونې څه وخوړل نو سمدلاسه یې یو بل ته عورتونه ښکاره شول او په هغو پورې د جنت د پاڼو په نښلولو لګیا شول او په همدې ډول آدم له خپله ربه سرغړونه وکړه او له سمې لارې واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خو رب یې هغه بیا غوره کړ توبه یې ورقبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. او وی فرمایل دواړه ډلې یعنی شیطان او انسان ټول ترې کوز شئ تاسې به یو د بل دشمنان یاست نو چې زما لخوا څه لارښوونه درشي نو چا چې زما د لارښوونې متابعت وکړ هغه به نه بېلارې او نه بدبخته شي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
او څوک چې زما له ذکره مخ واړوي د هغه ژوند به تنګ وي او د قیامت په ورځ به یې ړوند راپاسوو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بیا به وایي زما ربه ولې دې ړوند راپاڅولم، زه خو سترګور وم. الله به وفرمایي همدغه شان زموږ آیاتونه تا ته راغلي وو خو تا هغه هیر کړل او همداسې به نن ته هم هیریږې. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. او په همدې ډول موږ هغه چاته بدله ورکوو چې له بریده اوښتی وي او د خپل رب آیتونه یې نه وي منلي او د آخرت عذاب خامخا ډیر سخت او ډیر پایدونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. آیا دا نه ده ورته څرګنده شوي چې له دوی مخکې مو څومره قومونه هلاک کړي دي چې اوس یې دوی په کورو کې ځي راځي؟ په دې کې یقینا د هوښیارانو دپاره ډېرې نښانې دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. او که ستا د رب لخوا د یوې خبرې فیصله نه وای تېره شوي او د عذاب یوه نیټه نه وای ټاکل شوي نو خامخا به د دوی هلاکت هم لازمي وو. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نو ای رسوله دوی چې څه وایي په هغو صبر کوه او د خپل رب له ستاینې سره د هغه پاکي وایه مخکې له لمر ختلو او مخکې له ډوبېدو یې او د شپې په څه شیبو کې هم پاکي وایه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي ته راضي شي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. او هغو شیانو ته سترګې مه ور اړوه چې د دوی بېلابېلو خلکو ته مو د دنیایي ژوند د ښکلا په توګه د دې دپاره ورکړي چې هغوی پکې وازمویو او ستا د رب درکړل شوې روزي غوره او ډېره پایېدونکې ده. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. او خپل ټبر ته د لمانځه امر کوه او خپله هم پرې ټینګ اوسه. موږ له تا څه روزي نه غواړو، روزي خو موږ درکوو او ښه انجام د تقوا خاوندانو لره دی. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. او هغوی وایي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې موږ ته د خپل رب نه کومه نښانه رانه وړه؟ آیا دوی ته د هغه څه ښکاره دلیل نه دی راغلی چې په ډومبنیو صحیفو کې و؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. او که موږ د هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم یا قرآن له راتګ مخکې په کوم عذاب سره دوی هلاک کړي وای نو بیا به یې خامخا ویل چې زموږ ربه ولې دې موږ ته کوم رسول راونه لیږئ چې ستا د آیتونو متابعت مو کړی وای له هغه مخکې چې موږ وشرمیږو او رسوا شو. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. نو ای رسوله
دوی ته ووایه موږ ټول انتظار کوو نو تاسو هم انتظار کوئ ژر به وپوهیږئ چې څوک د سمې لارې خلک دي او چا هدایت موندلی دی. صدق الله العظیم.